زار دې شم قربان دې شم ګران افغانستان ګران افغانستان کمو د ننګونو ګوري ګران پمنګان السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. لیندسي ګرام وایي امریکا باید ژر تر ژره خپل سرتیري له افغانستان څخه راوباسي. مکمل راپور به زموږ له همکار ادیب افغان څخه واورو. لیندسي ګرام د امریکا بهرنیو چارو او دفاع وزارت ته د افغانستان د وضعیت سولې روانې جګړې او سرتیرو د ایستلو په تړاو یو پرانیستی لیک استولی دی. په دغه لیک کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو پر وتلو ټینګار شوی دی. ګرام په خپل لیک کې وایي امریکا باید نور له افغانستان څخه خپل ټول سرتیري وباسي او په وینا یې چې 19 کاله جګړه په دغه هیواد کې یوه ستره اشتباه وه. ګرام همداراز ویلي امریکا دې له طالبانو سره د شوي هوکړه لیک څخه ځان ډاډمن کړي تر څو بیا ځلې دغه هیواد د ترهګرو په مرکز بدل نشي او نه هم امریکا او متحدینو ته ترې ګواښ پېښ شي. ګرام په اخیر کې په ټینګار سره ویلي چې امریکا دې په افغانستان کې خپل حضور نور پای ته ورسوي او د درنو بې ځایه لګښتونو مخه دې ونیسي. د ګرام دغه لیک په داسې مهال لوړو امریکایي مقاماتو ته لیږل کیږي چې له افغانستان څخه تازه د لسګونو امریکایي سرتیرو د وتلو راپورونه ورکړل شوي دي. ګټلې د دنیا له زوره وروي ازادي بچې د ابدالي